problem. نو مخکې پرابلم څنګه روان دي کله په ډیره بخښه سره بخښه کوي راته ډیره No ښه problem. اوس قاری دا صاحب ما په دې ایران اورېدې سے خبرې ما ګوره کا آخري الفاظ داری که نه آخري الفاظ ښه کنځاوي مه کوه ها نور الفاظ ووایه نور به مو تا ته څه هدایت کوم هدایت خو هغه سړي ته وکړه څه په څه پوهېږي خو خیر تا مولا د نیک عملی که نو څه به درته ووایم څنګه نیک عمله سمه متعه وکړمه که خمس ورکړمه نه 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 نیک عملی شه نیک عملی شه مسلماني یې ته راوړه قاري نیک صاحب عمله صیغه وکړمه نه نه صیغه ویلې کې ولې صیغه نیک عمل نه ده صیغه ما کوه نیک عملی شه مسلمان شه الله مسلمان اکبر شه الله اکبر ناره الله اکبر الله اکبر ولله ها نیک عمل څه شی وکړم د تا په نظر باندې نیک عمل څه شی وکړم دا خو د زه سبا ما پیام څخه زمړې راته حدیثونه ووایې درته چې صیغه وکړه داسې مې طبیعت برابر شو خو هغه دې بس طبیعت دې را خراب وکړي هسې هغه ناروا عمل دی خو نو نیک کوم بیخي نه کوم دا صیغه ناروا ده نیک کوم ښه صحیح ده بل نیک عمل څه شی وکړم حدیثونه څه درته راوړم یا د سترګې وغاړېږي قاري صاحب نو ته خو یو بې حدیثو راوښیې ما ته څنګه وکړم نه نه حدیثونه خو څه درته راوړم یا پوهېږې کم یو هوښیار سړی یې که ها سبا یې راوړې انشاءالله که ژوند وپار څه وکړه ټینشن یې مه کوه ها او ژوند که وپار څه وکړه کاری سره او کاری سه مبارک ویرون بلا پات خیا وکړه خو کنه یاره مانم د یار مانم د دا مانم خمنه کنه چې څه غلطه خیبر کې مولوی پات کړی ولا شیرون وکړه پوش ول ان شاء الله یعنی دا خو د متڅون درو شي او شانه کار بشانه ته ویډیو خمینی آرت انتظار دې چې سره خمینی آرت وګی کنه د دنیا کې چې چی د شیا خو لکه جرنیټر داسې مه چالو کېږي او دې الله بنده احتشام صاحب سبا دې ما ته مناظره د ورځه په خیر زه ته لاړ شه اوس راځه دغه ته وایم علي رضی الله عنه چې خبره ته غېږ واچای ما خبره وکړه ته چې چالو شي بیا غلي کېږي نه باندې کړی وې تړي اجازه مو ورشي ما خبره وانه وري یو خبره بکو چالو کېږه دلته غېږ واچو کنه چالو کېږه منو کنه واوره علي رضی الله عنه چیرې فتح کړی و خیبر کې بوش والی کنه بس علي رضی الله خبره چې نه ده لا حول ولا قوه الا بالله خو یو خبره به مخکې زونه یو بل غیر خو پیدا نه کوي چې په خبره پوي سو یو دوه څو کېږي په دې اتفاق وکړو دوه څو کېږي دوه د څلور کنه پنځه خو نه کېږي نه کوي ته یې سبا کېږي ته ټوله کله نه غلطه دي کوي تا ته وایم او دې الله بنده تا ته وایم څو کېږي دوه څو کېږي دوه د څلور کېږي ته یې سبا پنځه کېږي ته ټول غلط په دې را سره اتفاق د څلور کېږي کنه خدای څلور کېږي خلاص علي رضی الله عنه كان دي خيبر فاتح ده بالکل كان دي خيبر طول فتح علي رضي الله عنه وارضاه وكرله دموږ د زړه سر دموږ رهبر دموږ امیر المؤمنین علي رضی الله عنه کنه دا الحمدلله ادرګه یو ملت شکر الحمدلله پیغمبر په خپل لاسو جوړ کړي او پوش ولې کنه چې کله مولا علي جنگ میدان ته کله خدمات درته ویل چې دموږ رهبر دموږ امیر المؤمنین علي حیدر رضی الله عنه وکړه دا فتح کنه په دې خره سره اتفاق کنه دغه علي رضی الله عنه بیا ولید خپل لور دفاع نسوي کولای سي عمر رضی الله عنه په زور جنی یوړله هغه ته پرېږده هغه ته کیسه ته پرېږده زه ته خبرېږه ولا یو ملت هغه توشي خبرې دي توشي کیسې دي بوش ولې کنه شکر الحمدلله کنه چې توشي د یو ملت ایمو خبره ته غوږ وچوا اول نه پوښ ولی کنه د پیغمبر علی السلام المسیح او کړه او هغه نه وخلا کنه خندون نه وخلا اول نه دوی پاسې کړي دي الحمدلله نن طریقه پوری دي کوي که څنګه د اسرائیل ته شکست ملو شو ولرګه که څنګه د اسرائیل ته شکست ملو شو ان شاء الله تعالی کنه چې کومه چې د خیر دې نه راځي الله بنده
اے دی الله بنده دا خو د موږ علي حیدر رضی الله عنه ده تاسې وایه څه سیدي علي رضی الله عنه نه عمر رضی الله لور په زور وړې وه دا څنګه امکان لري چې د خیبر فاتح نه دي چې له ټولو یهودو نه د فتح حاصله کړي او له یو کس نه دي دی خپله لور ته نجات نسي ورکولی او هغه لور یې ځینې یوړله په زور باندې ایما خبره تا غوی گوچا چی مولو علی چی تو سیوای کنه نن دی کوپر اسلام جنگ دی په کور ابکاری صاحب تو تا شانه بشانه ویلوړې پوچی تخپل او ته پرې د چې ما کا جنگي تیمون سوې د دی کوپر د اسلام جنگ دی کنه دی ته لګیا چی ته ودر یو منټ علي رضی الله ته په څه شي کې منی سی الحمدلله په دغه کې منم چې مو عقیده دی او کې بوش والی کنه مو شکر الحمدلله مو مسلمان دی مولو علی دی پیغمبر خلقانی یو ښه پیغمبر علی رضی الله عنه ستوای دی منم دا بیسو دی الله بنده دا مزده کړل خد د کنزلو په ځای باندې دا ډز وایي سم دا خبره ده ډز نه وایي کاری صاحب زه داس یان زنن سبا د اسلام د کوپر جنگ د ته چی ته پټ شوی ته ویلی مې نو ته ناروازی ته بس وی شیا سونی کې پوشي په سوچ جوړاوه اوس یو دقیقه تو خو یو ځان راته مسلمان ثابت کوه د زړه سره سی بیا دې زه ومنم چې تعالی رضی الله منی ته په څه مسلمان یې زه الحمدلله زه په دغه مسلمان پوه شو چې خدا یو دی اخري پیغمبر چې کوم دی هغه د خدای نبی دی پوه شو کنه زه الحمدلله زه په دې باندې عقیده لرم پیږي کنه چې خدای نه بغیر بلی چوب نشته خو کلمه وایه حکومت کلمه مسلمانی زی الحمدلله زغه کلمینی سو کوم پوه شو کنه چې مولا علی دی پوه شو کنه شیر خدا دی ورسېدلی کنه وایه خو کلمه وایه ولی په خپل کلمه شرمېږي زه په کلمه نه شرمېږم کاری صاحب په کلمه ته شرمېږي ته پس وځي سمو وایي چې لا اله الا محمد رسول الله امیر المؤمنین علی ونی ولو تو نور بلیږي صبر و بس لا اله الا الله خو محمد رسول الله ګوره کلمه داسې نه ویل کیږي ښه او علی ښه دغه کلمه چې تا وسو ویل چې ته په دې باندې مسلمان یې دا کوم امام درته ویلی چې دا کلمه ووایه مو ته زه ته دا خبره وکړم د مولا علی الفاظ نه ته دومره سپازي دومره چې تا کې ور بلیږي صبر ګوره د زړه سره زه اوس له تا سره همدغه کلمه وایم آیا دا کلمه امام علي رضی الله ویلې ده امام حسن ویلې ده امام حسین ویلې ده امام زین العابدین ویلې ده امام باقر ویلې ده امام صادق ویلې ده له دې ټولو امامانو له یو امام راته ثابته که دا کلمه چې اوس تا ویله امامان نه څه کله یاد لري زه ته دا کیسه کوم چې کله اوس کمیدی تعالی کتابونه غدیر کې ولرګه چې کله ایدی غدیر کې چې مولا علی ني چې پیغمبر چې کله لاس چات کړل پیغمبر ویلا چې مونږه با چې چوک دی هغه مولا علی دی څه واجنه دی دغه واجنه دی چې مولا علی چې کوم دی خدای باندې ډیر ګران دی او خدای مولا علی باندې ډیر ګران دی ته په ډیر په فضی کاری صاحب دومره پسوځي دومره چې تیاری چې د سي چال دی یا الحمد ګوره دا اوایل د زمه والا دا اوایل د زمه کوا مال ته نه پښتنه وکړه الحمدلله دی غدیر خم روایت تاسو نه لري لسره لرینه هغه نتیکم لري صبر وکړه د اهل سنت د غدیر خم واقع له مسره په دې کتابونو کې د سي هم مسلم ده هم نسائی ده هم ترمذی ده د مو په کتابونو کې الحمدلله است غدیر خم واقعات ولا تلرین د خدای په فضل سره په صحیح سند لرین د غدیر خم واقعات زه شکر الحمدلله دې چې ثابت کوي کنه ودرګه یو مل د دې چې څونه متراوړي کنه دا ساره صحیح سنو سدینه دا پوچ ټول زئی قمر وکس ته امام علی منی کینه منی زه شکر الحمدلله مولا علی ویلی نه منم پوه چې مولا علی من نه مناله زه دا کوم نه زندگی تسوي هو منامي خلاص اسوا تسوي وس علي رضي الله عنه مني چيري امام علي رضي الله عنه درتي ویلی دا کلمه وایا ته پسوازي کاری صاحب ته پسوازي بوش والی کنه ته د سینه کوي چې یاره ته چې دی یای چې یاره د مولا علی نه ما د دوی سره خلینه بوش ته پسوازي خو خوامي سوزه ولا امام علي دا توخه يومي سوزه و امام علي چيري درته دا ما خیال کنه چې اشهد بن علي ان ولي ولا امام علي درته ویلي دي بس موته امام علي ویلي چې هر چوره دی ویلي کنه کاری صاحب څه ته کوم پسوازي کنه ګوري مسلمانانو ګوري یا وکسیا د دله کتابه وسورته کایما مو د ساره دي کتاب خیامه دي تو خبره چې خبره نه منتي مو کتابونه مډاریګ د تا په کتاب کې مسلمانانو وسورته خیامه دي د په کتاب کې چې څوک په اذان کې په کلمه کې په اقامت کې اشهد ان علي ولي الله په دې باندې دی وای دي الله لعنت وي د په کتاب کې ورته خیامه
زی ساره خبره نه منم ته ځان لا صبر اوس ولا قاری صاحب لاړه او الله قاری صاحب لاړه قاری صاحب والله كده سفري يو دقيقة صبروا والله كده سفري خا او دا تر ټولو هغه بهترین او معتبر کتاب دی دوی کامره میرا ته غټه کامره خلاص کامره غټه تور کینګ راغلی د دې سوی هغه سره خبرې مشکل نشته یو دقیقه دا کتاب ورته ښکاره کړ څه سولې دا ډېرې تیزې خبرې دي کولې اوس واوره دې ډز ته دې وګوره من لا يحضر الفقيه دا دې په اصول اربعو کې معتبر کتاب ده شیخ صدوق اول جلد 290 صفحه کې شیخ صدوق دی چې دې ټولو شیعو پلار ده هغه په دې کتاب کې څه وایي وقال مصنف هذا الكتاب دي كتاب ليكون كي واي واي هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه سيبو أذان كبا أشهد أن علي ولي الله نوايه أو بالكلمة كبا أشهد أن علي ولي الله بإقامة كبا نوايه والمفوضة تاتواي لعنهم الله واي مفوضوا دي الله لعنت دي قد وضعوا أخبارا وزادوه في الأذان واي مفوضة پو دي باندي دي الله لعنت ودي واي پو أذان و پو إقامت كي أو پو كلمة كي واي تشي كره ده تشي كره ده واي قد وضعوا أخبارا ذاتي كلمي واي پكي تشي كره دي ذاتي داغا كلمي پكي ذاتي راسا دي تا كتاب خا یو دا اوس دوه دانې دلته راغلي دا کوم دي دغه نور تورای دا خبرې کوي که دا لاندې دا آر ای دا خبرې کوي دا تور کینګ مخکې راغلی تور کینګ مایک خلاص که مهرباني تور کینګ السلام علیکم وعلیکم عبادات مولا لمدار علی بمانی چوک سری نمانی هغه مرتد دنیا نسی وخت تاسو هغه چې تاسو ملک پیره صبر وکړه ملک پیره صبر وکړه مولا علی دوی بو شامنی بیا منی توی نه منلو دوی بیا قیامت کې دو بیا دغاز ته څنګه لوري علی بمانی نن دی امانه بیا مانی کوم علي سيدي خپل خزي دي فاينه سوي کولای امغه علي مانی بي والسيد منمي اغا علي رضي الله عنه سيدي خزي دي فاينه سوي کولای دي تاسو په کتابونو کې ته کتابونو کې ټول درویغ دي ټول جوړ دي دي تا کتاب دي ما په کتاب کې خلاص دي تا کتاب وایي صحابه ته کتابونو کې ټول درویغ دي صحیح دو کنه وایي دي ما کتابونو کې دروغ دي تا په کتاب کې خو دروغ نه علی بمانی بیا مانی نن یاد نه منو سبو بیا مانی ودنا منلو کنه اشر داشر دی ګوري ته په زور مدني منل دی بیا دنه په زور وسي منم ته ما توخه کوم علي ومنم اغا علي ومنم سيدي خپل خد دام لړو قرسه دا چې په جذبه کې راځي زه کوم چې اوس په خبري را سره وکړي لا اله الا الله لا اله الا الله قاری صاحب محترم یو بګ راغلی دلته ډزې شروع کې مې که دستونه پې لګېدلي قاری صاحب هغه بل مې درته بیرته راوخېجو دا کاری صاحب دا ویلي کو سوال کوي بیا چې دوی تختي ولا توسي منيو وش ولي یو دقیقه تا ته مې کتاب مینه د ودرې هغه زه درته ښکاره کتاب ته پرېږده کتاب ملاندې نه وکتل زه اوس ما خبرې ته غوږ واچوه چې تا ته زه څه یم نه اوس یې منې که نه منې اوس لا اله الا محمد رسول الله امیر المؤمنین دی معنا څه دی لکه معنا متوکه ګوره د تا ته پرېږده کنه ما دې صرف معنا وکه معنا ورته وکه ګوره دغه مولا دي دروغ وایي که رښتیا وایي چې وایي لعنت دي په هغه چا باندې وي چې په کلمه او اذان کې اشهد ان علي ولي الله وایي دا ټول دروغ دی دا بیخي ضعیف روایتونه دي دا ساره یو صحیح سند دی الله اکبر تر ټولو معتبر کتاب ته دروغجن کتاب وویل
تر ټولو معتبر کتاب ته یې دروغجن کتاب وویل. الله اکبر. دا هغه ستا مخی کسانو لیکلي دي، ستا مخی کسانو. ته ماته ووایه که نه، ته ماته ووایه که نه چې دې نه معنا څه دی، دې معنا څه دی. دې لکه ماته صرف معنا ووایه، معنا د څه شي معنا؟ د څه شي معنا؟ دا معنا راته ووایه چې امیر المؤمنین علي ولي ولوی دې معنا لکه ماته وکته. زه درته زه دې دا کلمه نه منم او ته راته وایې وایي معنا یې راته وکړه. وای نه کدا کتله دا معنا چې ته وکړې که نه بیا به خلکو ته پاته ولګېږي زه دې کې نه زه د کلمه نه منم. زه خبره وکړم یو ملت یو دقیقه صبر قربان دي سم یو څوک چې دغه کلمه ونه وایي چې دا تا وویل هغه مسلمان ده که نه ده؟ زه تا ته داسې وایم که نه چې دې معنا مو ته وکړه که نه چې خلکو ته وظیفه جواب ولې نه راکړې؟ د الله بندګانو دومره غیرت خو در پکې پیدا کړي ما د یوې خبرې جواب خو راکړې ته ما ته دا ووایه پیدا کړه ته غیرت پیدا کړه تی مو ته ځواب راکړه. زه ما خو درته وویل زه ترجمه نه زه د کلمه نه منم نو ترجمه یې څنګه درته وکړم؟ زه د کلمه له سره نه منم. د تا کتاب وایي چې دا کلمه ویل ناروا ده، حرام ده او لعنت دې په هغه چا وي چې دا کلمه وایي. کلمه ما وایه صرف مولا علی شفا اوس ګوره میوټ ویلي لګی چې کونه نشي ټینګوی تختې ویلي. د مولا علي صفت ته غوږ شه اوس یو ځای درته وکړم. د مولا علي صفت ته غوږ شه ځای درته وکړم. مولا غوږ یې راته که نه یې؟ مو څه کوم سوال د نیچول یې هغه ځواب راکړه بس. اوس غوږ نو ته په جواب نه پوهېږي خو دومره شین دبی یې په جواب نه پوهېږي. امیر المؤمنین علي ولي ولدي ځواب راکړه بس. دا نسته دا ناروا ده دا ویل. دې لږ نه دې لږ معنا راته وکړه، معنا یې لږ راته وکړه. ناروا ده په خبره پوهېږې که نه پوهېږې د تا کتاب وایي چې وایي دا ویل ناروا دي، دا وایي لعنت دي په هغه چا وي چې دا وایي. ته خاصې مو کتابونه نه ماني که نه خو څه تی وکړه پوه شولې که نه تی کوای نه شي کاري صاحب سوځي صدیقي مولا علي. اوس ګوره زه غوږ دا کلمه چې څوک ونه وایي هغه مسلمان ده که نه ده؟ زه تا ته داسې وایم که نه وایي ګوچی ماته کاري صاحب چې اول نه شکر الحمدلله شیعه علي مني اهل بیت مني رسول الله مني اول نه یو مله ابن آدم او انسان زه درته وایم چې دا کلمه څوک ونه وایي هغه مسلمان ده او که نه؟ زه تا ته داسې وایم کاري صاحب چې موږ شکر الحمدلله یا تاسې خبر یاست هلته دی پوهېږي چې په طلاقه کې مې راګیروي هلته دی ما نسي ګیرولی کاري صاحب. زه درته وایم د دې جواب راکړه څوک دا پوهه کړې هو دوستانو دا پوهه کړې د دې جواب راکوې که بیا خبرې نه در سره کوم. دا کلمه چې څوک ووایي او څوک یې ونه وایي مسلمان ده که نه ده خو نر غوندې وایي چې یا ده یا نه ده دومره ما ته جواب راکړه. زه تا ته یوه خبره وکړم کاري صاحب اوس یې مو کې سیده غوږ چې ډېر تیز به نه شو رسد. قاری صاحب دا مجلس کوي مجلس د ستا خبرې جواب نه کوي. ته دا ماته ویل نه راکوي جواب. دومره غیرت د کشته دومره غیرت د کشته دی. د څه شي جواب درکړم مو دی الله بنده د څه شي جواب درکړم؟ امیر المؤمنین علي ولي ولدي کې پوه شولې که نه صحیح منو سره مو ته ترجمه وکړه پوهېږي که نه چې خلکو ته وظیفه شي چې امیر المؤمنین علي ولي ولو دې معنا څه دی؟ ای مسلمانانو الله پاک مو دې له داسې ځناورانو وساتي چې په پښتو په خپله ژبه نه پوهېږي. د ده کتاب مې ورته ښکاره کړل چې په هغه کسانو باندې یو دقیقه خو نه د خپل کتاب منې نه د امام منې نه قرآن منې نه دین منې. زه درته وایم ماته ځواب راکړي جواب درکوي که نه هر انسان لږ غوږ کېده جواب درکوي که نه لږ غوږ کېده خره بچیه غوږ شه ګوره اوس ګوره موږ دومره په انسانیت خبرې در سره وکړې دومره په انسانیت. زه درته وایم چې او انسانه او ابن آدمه د تا کتاب وایي چې دا درېیمه کلمه دا د لعنتیانو کار ده او ته ملعون انسان یې وایي چې د دې کلمې معنا راته وکړه.
زد هغه په پښتو کې یو متل ده وایي یوه پکه وه پکه سه ویښتان په سر نه لري دا وای چا دی واده په ورا کې نه پرېښودله دی وای ویل چې ما دا د سار په موټر کې کېنویه چا وای بیخي په دې واده کې پرېښودله نه زه دې اوس کلمه نه منم او ته ماته وایې ترجمه یې راته وکړه 15 وارې مې دا خبره ورته تکرار کړه چې زه دې کلمه نه منم کلمه د تا کتاب وایي چې دا څوک دا کلمه وایي هغه انسان ملعون ده لعنتي ده د الله لعنت دی وایي په هغه انسان باندې چې هغه وایي په اذان او په کلمه او په دې جیانو کې وایي دا کلمه وایي او ته راپسې څرخې چې دې ترجمه وکړه زه دې ترجمه زه دې کلمه نه منم او ته ترجمه را باندې کوې اوس د تا ټولو ملایانو ته ما دا چیلنج جوړ کړی ده ته ولې بیریږې ما درته ویل چې دا کلمه څوک وایي مسلمان ده که نه ده چې که څوک ونه وایي د دې جواب ولې نسته یا وایي هو که نه یا وایي چې یا دلته دې پته لګېږي د تا له 100 کتابونو زه اوس د تا همدا کلمه درته ثابتوم چې د تا 100 کتابونه وایي دا کلمه ویل ناروا ده جایز نه ده راسه همدا د نتیجه و اخیر کې چې په کنځلو باندې بریالی سولې نور ملګري راجي کوم که بس دي خپل ملګري په مجلس وکړي د دوی کسان شته بیخي ناوخته سوی ده بیخي ناوخته دغه یو کس راپورته که دغه کس جواب د ما د سوال جواب راکوي دا لس سوالونه مې دا نن کړي دي جواب قاری صاحب غوږ ونیسه قاری صاحب غوږ ونیسه څلور د مذهبونه څلور د کتابونه پنځه مذهب علي نور هغه مذهبونه د یو دی راغه او دا اوس ته څه سره وایې و دې الله باندې بیخي په جذبه کې لکه چې ډېر دې ځان وهلی ده دا غره توپرکې میوټ ما او که د سیغې له مرکز میوټ ما لګه میوټ ما خبره وره غوږ ونیسه میوټ ما لګه غوږ ونیسه میوټ ما دا څلور مذهبونه خبرېږم پوه شوې تلیام تا ګاس شومې څلور مذهبونه چیرې دي څلور مذهبونه چیرې دي پنځم د علي رضی الله عنه مذهب ده چیرې ده خدا میک ما بنده ویگ ونیسته تو چه وقت کردن تو سالون تو از خبر که وقت کردن خودت را چه یو چکونی نازل شده وقت امام علی السلام نه تور نازلش فکرش نازله وای و خبره دا از خبر عمر عثمان بابا رضی دا جان ارتخلی دي دیوا سید کربلا مو کتلی دي دا اوس انسانان دي تو مذهب چه داره تو مذهب چه داره تو متفهم نه چالو ده تو متفهم مذهب آخه کنه تیلوی چالو کوه تو مذهب چه تیلوی چالو کوه تو پتوک مذهب اکسا چالو میک ما بنده ویلی بندای ویلی میوت لگای دو شکر موس خبری وکا موس خبری وکا کته نفس سړاوی کنه لرزیږي والي څه بلا و کته نرز وای کته نرز وای مته زوی وخت زو ډیر څو مال ډیر څو زوی چالو بٹن پیوږي بٹن غاری کما باشه نورون دی بٹن پیوږي علي منوي نو الته جنگم د درسره علي منوي ډیر ما مصرفوي قیمت دي تیل ډیر قیمت دي ډیر ما مصرفوي لکه جرنیټر چالو سي او جرنیټرانو تیل ما مصرفوي خلاص کومیر ما لګه خبر اوره زه ته خوګه سومیټ بنا لګه خوګه نه سومیټ بنا لګای وینګ نه سومیټ بنا لګای یو خبر ها اوس پښتنه ته خبر ته وی ونسه زه ته نو پښتنه کوي که پښتنه کوم خو سیمو علی السلام جنگ ته لوړ کنه هغه بنه تور نازله شو ته از خبر تور نشو نازله راته اوس وای وی نشو نازله خو ته را پاونی تور نشو نازله زوبر کا چیرې تور نازله سوي ده که بنا جاگی امام علی السلام نی علی اسامه نو مقات علی لا اسمان تور نازله سو خدا دو نازله شي د مخاطب تبو ګاګلی قرآن ګالی کلی دی قرآن با معنی رسار د برسه کې کلمه به معنی علی به معنی د ایمانو علی په قرآن کې راغلی دي سي تور قرآن کې راغلی دی وسای ما قرآن کې پیغمبر اویلی دی علی خدای اویلی ټول ویلی ادم پیغمبر سره ادم پیغمبر دې بجاندي علی دې سجدا کړی دی خو ویل سي علي رضی صحابي دي خود علی په نبيانو کې خونغه کیږي کوم امام دی خدای دی امام علی خدای دی اوس خو اوره خو دا یو څو دقیقې خبري اوس خو جواب اوره علي رضی الله عنه چیرې ویل دي په ماتوره نازله سوله
علي نه دی ویلي خو غوړو کتابو کې راغلی دیوا دی راغلی صحیح دی خو دا دیوا کوم دی کتاب کې راغلی دا یو درغله دا دوه درغله دا درې درغلي په کوم کتاب کې راغلی انا زمرای قرآن کې راغلی اجي کې راغلی کتاب کې راغلی دا دیوا دی خبره ودره په دې قران کې راغلی چې صحابه ټول قرآن کې راغلی علي خدای دی علي خدای دی علي خدای دی علي خدای ده علي خدای دی علي خدای علي معنی نه باندې سبب باندې علي معنی علي تو پلو نه معنی علي تو نیک نه معنی تو قرآن نه معنی لري کا استغفر تو مار کې خړی تو سمول کې خړی تو بابا کر کې خړ مرته کې تو هغه اصل حساب کې خړی تو کله وتناسي استنو استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلا وهلي يا سو زريتي وتر ينو نانو تاسين په غضب اخته يس خا تو هذا حساب کاری صاحب هر یو میدان د پیر خلک دی هر یو میدان کې تختیدلې پوج والی کنه هر څه کوي کنه شیا وس ټاکا دا ما ورزیدلې ګوره خو یو خبره ګوره قمر کنه تانم قمر ده کنه ته دې مو نوم څه کوي سړی نه پوج والی کنه خپل خبره کوه مخته څه اوس ګوره تا کلمه وویله دغه کلمه دی کوم امام ویلی د سیزی مس در سره وایم دغه کلمه دی کوم امام ویلی ته خو کنه دورس امامان منی کنه آسان سوال ته کنه دورس امامان منی شکر الحمدلله امامات نه بعد په دې دولسو امامانو کې ګوره په دې دولسو امامانو کې کوم امام دا کلمه ویل د سیزی در سره وایم تا ته مو د سینې دی ویلي کاری صاحب چې ما ته وته وو زه درته وایم چې کوم امام ویلی دا کلمه خو ته مو ته دا ووایه ته تونې چې مو کوم سوال چولی دې جواب ته مو ته ولې نشي راکولی ځکه دې تا کتاب وایي چې وایي دا کلمه څوک وایي دا لعنتي انسان ده نو زه له لعنت نه ځان بچومه نه ته خیاسي آیمو کتابونه نه مانی پوش والی کنه ودرېږه دس مز نشته دی خوله د کنټرول کا ودرېږه خوله د کنټرول کا کنه چې اوس مخته مزه کنه ودرېږه خوله د کنټرول کا لوندې پوس کنه برې بهیږي ودرېږه یو میلاد زه تا داسې وایم چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدن رسول الله اشهد ان لا اله الا اشهد نه ما اوس ما خبره د غوږ ونیس اشهد ان لا اله نده ما دا غوږ ونیسه کنه نه وای کاری صاحب زه پتا نه نوري کسی پر غلط تانی ما کوم سوال چواله دي جواب ته مته ول نه شرکت کوم سوال امیر المؤمنین علی ان ولی ولدی منا چیرې دی لګه موته منا دا په کوم کتاب کې راغلی دا چیرې راغلی د څه معنا درته وکړم دا مو چې ویل به ته باندې نه پويږي خپ پويږي خو پانی کې د اور لګیدلې ده کنه پانی کې د اور بلې ګستاخی مکو د نرګس اولاد د متحی پیداوار ستا چې د ټولو په میان د خوخي جيګم بن شوي پور پس مو غیمه دا دي تا نتیجه سو اخیری دا دي تا دي بحث نتیجه سو نه الله بنده دا اوس دي تا خبري سولینه دا بم یوای وای زی انسان یم زه سړی یم توهینم دوی کی سپکاویم دوی کی لا حول ولا قوه الا زی دغه څو ملګری که څه وایي څه وایي ستې بس ته وخت پر ده عمر جان مننه ستړي سو استاسم نه کوم قاری سي محترمي لکو جزاك الله تاسو ستړي سو الله دې خدمت قبول کړي الله تعالی دې اجرونه درکړي امين د اخرنه دویم کس چې راغلی او قاری صاحب د دې باره کې تاسو دوباره سونه ویلې د ډیر زیات کفر ورولو هغه قاری سي په جهر ویلي و آدم عليه السلام سجده کړی علي ته حضرت علي الله اکبر نو دی الله بندگانو شیغه په مخامخ درته وای علي خدای ده استغفر الله نو علي وای خدای ده تاسو بیا په نور شانو پسې ګرځيږي خو دی خدای غټ احسان ده دی الله غټ احسان ده د مسلمانانو ته بدا ورستر بل امداس ښکارا کیږي الله یې ورته ښکارا کوي رب العالمین دی دوی هغه پټ کفر او شرک او ضلالت مسلمانانو ته ښکارا کوي بشه دا دی الله یو عظیم رحمت ته په مسلمانانو باندې چې الله جل وعلا المؤمن دار الحفاظ ورته پیدا کړی ده دا دی الله عظیم مؤمنان دي ټول الحمدلله ولي کې چې څوک مؤمنان دي الحمدلله
ها وایا د ما سوال دی واورېدل څه سوال؟ امام حسن عليه السلام ورضي الله عنه لمعاويه رضي الله سره ولي بیعت وکړل؟ دې سوالونو جوابونو کې درسنی یم ورور مې، خو ته خبره واوره د ایران په مخالفت خبرې ډېرې مه کوه ښه. څه ته وایې ته زه دې ته ته څه شی ته یې ته سوال کوم، ته څه سپی انسان یې ته سوال کوې ادغا کوې ورته ایران. دا یې د دوی د اهل بیتو حق ادا کول. د تاسې د په رب قسم له اهل بیتو شرمیږئ نه، په اهل بیتو پسې دغسې خلق روان دي. یعنی تاسې له دې نامول نه شرمیږئ، په اهل بیتو پسې همداسې خلق روان وي، بلا د اهل بیتو در وګرځېږه. ډنګر صاحب وایاست و ملا ستا ښځه وغېږه چې ته د موله کسان راوچته یې دغه څه کې ورنه ویډیو ښځه ګډه بڼه د نسلې اهل بیتو حق ادا کړه، وکړه د اهل بیتو د نرګسي حق ادا کړه، د نرګسي حق ادا کړه. الزمره شابه شروع سه شروع سه د اهل بیتو حق ادا کړه، د نرګسي حق دی ادا کړل. دا بل پسې شروع سه، زه په خیر اله دا بل پسې شروع سه. داسې به مو دنیا ته ښیمه. ګورې ما ته معلوم یاسته، ما ته معلوم یاسته چې په خدای قسم مذهب مو همدا ده، مذهب مو همدا ده، بل څه لرئ نه. معلوم یاست نور ځانونه مه رسوا کوئ. یاره مولو غوږ پوهه ده په ښځې غړو منډه وکړه. دا د مهدي حق ادا کوي، بل د نرګس حق ادا کړل، دا د مهدي حق ادا کوي. زه په خیر ادا که د مهدي حق دی ادا که زر زر کوه اله بس ته یو دقیقه وخت لرې. زه په خیر نو خو ما تخته کنه یو دقیقه وخت درکه اوس د مهدي حق ادا کړی. راج بھائی کلاس په تاسو شوي طاهر علي صاحب وایا شروع کړه په خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. څنګه مولانا صاحب خیر دی؟ څه وایې مهرباني وکړه. جی مولانا صاحب تاسو شیعاګان راجوتوئ هغه زموږ د ملیانو په دوی ډېر سخت، نو قسم دی زموږ نه دا نه زغمله کېږي چې هغه ستاسو کور او مور وکړي. په دې حالاتو کې موږ ته صبر نه شو کولی که نه موږ دوی ورته موږ جواب ورکوو. څه شی درته راوړي؟ قرآن درته راوړي؟ قرآن خو ورسره سته نو په قرآن ایمان نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث درته راوړي، احادیثو باندې ایمان نه لري. اهل بیتو نه خبر درته وکړي، دوی خو د اهل بیتو دښمنان دي، نو لکنځلې ما شي بل څه شي درته راوړي؟ او د الله بنده نو یاره مولانا صاحب موږ برداشت بیا سړی دومره نه شي کولی چې نه د نبي مننه. الو کاری صاحب مبارک وي. کنځلې کوي او که نور څه وایې؟ نه مبارک وي مبارک وي. پوه شولې خپلوان خې د تاډي ته کړي دي که نه؟ څوک یې ډي ته کړي دي؟ ای تو شازیزو نه دی اسرائیل د تاډي ته یې کړل که نه؟ څوک یې ډي ته کړل؟ ای تو شازیزون څه دي خپلوان ما اسرائیل؟ خو دې الله ګوره بل چاته ونه وایې، بل چاته ونه وایې. هغه مو سکه ورونه دي، مه کوئ داسې. هغه د تاسو سکه ورونه دي، هغه سکه ورونه ګورې قرآن درته سکه ورونه ویلي دي. قرآن درته وایي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. قرآن وایي چې موږ ته مؤمنان ورته وایي چې دا مشرکین او دا یهود
تر ټولو سختترین دښمنان وای دي تاسو دي، نو د تاسې څه ورونه دي. او زه به دا خو غیږه چې ما ته غیږه چې ملت چې تو چې عزیزون نه وای، تو چې خپلوان نه وای، نه تو به دوره سپورټ کول وروره پوه شولې. نن وخت وروره دین اسلام جنگ ته چې کوي پوه شولې، ته خودونه طلب کوي، تو نه خود بچي بل نشته د کپیر بچیا. ها اوس ګور کنځلې کوه اوس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن دین دا ټول درته وایي. د تاسو دا پیدایش دوی کړی ده، په خپلو ځانونه یاست خبر، تاسې هغه لوی اولادونه یاست. او د الله بنده اوس که کتاب در پسې راواخلم بیا مزه نو کنه خو مزه. اوس که د خپل کتاب در پسې راواخلم یو دقیقه، اوس به زه دا درته ثابت د خپلو ملایانو له خولې به ثابتوم چې تاسې د یهودو پیداوار یاست. نو د الله بندګانو موږ ته په کار دا ده چې د اوله سرې دغه د زامنو د اولادونو مخه ونیسو، بیا د پلار ته خو یې موږ ماتې ورکړي ده الحمدلله. په خیبر کې مو ماتې ورکړې، په قسطنطنیه کې مو ورکړي. شبی الله ستا خده په بک کې بو کې وغیما استا نه کار سره مله دا د اهل بیتو حق ادا کوي. دا د اوس دا کس څوک ده؟ دا کس زه د بل ته لګیم کار شي، زه د بل ته لګیم. ضرورت نشته د زړه سره، ضرورت نشته. نو و تر مذهب دی وګرځېږم، ضرورت نشته درته. هغه بیچارهګان، هغه مسکینان، هغه یتیمان، چاسې ټول عمر قرآن ورخیستلی نه وي، قرآن پیژني نه، دین پیژني نه، اهل بیت پیژني نه، تاسې جواب ضرورت درته نشته. ښه یو دقیقه، دا بل کس څوک دا وایي؟ څه وایي؟ افغان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مولوی صاحب محترم ښه یاستئ؟ ما سلامونه تاسې د ګروپ ټولو ته وړاندې کوم. الله دې چې ښه روغ او جوړ اوسئ. صرف غوښتل مې یو دوه پوښتنې وکړم. یو خو دا پوښتنه وه چې مولوي صاحب پروګرامونه زه اکثره ګورم، آیا دا به ښه نه وي چې موږ د نورو کفارو په مورد باندې ډېر تبلیغات تاسې وکړي نسبت دې چې د شیعو، ځکه چې موږ په اسلام کې 200 فرقې جوړې شوي دي او دې علت څه شي ده؟ خو دغه د موږ د بې اتفاقۍ د کفارو د لاسوهنې نتیجه ده چې موږ دا رقم ته په 200 فرقو یې سره تقسیم کړي او موږ یو بل سره داسې وایو چې اسلام هم نور هم سره بدنامه کوو. قاري صاحب السلام علیکم. ته مسلمان یې؟ قاري صاحب السلام علیکم. یو الحمدلله. دا کوز کړم ورته یو کس راپورته کړي دا ته خو ښه دا لاندې کس ته وایم دا خبره چې وکړه ته مسلمان یې؟ الحمدلله. مایک دې خلاص که. د اسلام ماتونکي شیان څه شی دي؟ زه داسې ګوره یو خبر درته کوم، زه ګوره ډېر په اسلام کې معلومات نه لرم. زه خاص دا وایم چې ګوره پکې مه وایه. نو د اسلام ماتونکي شیان څه شی دي؟ نو زر راته ووایه، زر کوه. ما تا ته وویل چې زه عالم نه یم، زه خاص دا وایم چې دا به ښه نه وي یا ستا نه پوښتنه په دا ساري والا دا زه په خیر چې دې خبرې په اسلام کې کوي او نواقض د اسلام درته معلوم نه دي، په نواقضو د اسلام پوهیږي نه، ته چې کافر ته ورور وایې او مشرک ته ورور وایې، ته په خپله په دې خبره له اسلامه ورسره وځئ. ځکه د اسلام په نواقضو کې یو چې اسلام ماتونکی شی دا ده چې کافر ته د مسلمان وویل، په هغې دې خبره سړی کافر کیږي. ښه اوس راځو دې ځای ته. وایي څوک یې درته ډیته کړل؟ مسلمانانو دې ځای ته وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ښه یې جوړې؟ مهرباني وکړي. قدرمن سي الله د امر له کامیابه کړه، الله د بدانم ښایسته کړه، په هر محفل کې مې ښایسته له الله غوښتی، کله مو کمه سي.
زه دا وایم بس. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. قدرمن سي دلته یو شیخ کار کوم یا خبرې الله د کوم. دور ښایسته که چې په دغه نه دم خدای ښایسته کړه. مسلمانانو دې ځای ته وګورئ ښه. دا د دوی لویه مرجع ده. دې خط ته وګورئ. المرجع الشيعي حسن الموسوي. المرجع الشيعي. اواز مې ستا در سره که نسته؟ اواز مې شته خبرې صاحب. المرجع الشيعي ننوځئ ګوګل ته ننوځئ له هر چا سره ورځه وروره الله دې مل شه ورځه اواز سم نه ده. تاسې اوس وګورئ دا ملا څه وایي. المذهب الشيعي فيه تداخلات، فيه موروث يهودي، موروث نصراني، موروث مجوسي. أنا أقول شهادة لله والتاريخ. واموریدل که مو وانه اوریدل. دا کس راغلل موږ ته یې وویل دلته اواز الله دې وکړي چې دا اواز تاسو ته درسي. همدا کس ته زیر اوچت کلم. دا کس ده د دوی لویه مرجع ده. المذهب الشيعي فيه موروث يهودي، موروث نصراني، موروث مجوسي. أنا أقول دا اواز درځي تر تاسو که نه درځي؟ اواز راځي. دا د تا لویه مرجع ده. مخکې چې یو راغلل او ما ترې راته وویل واري صاحب د تاسې والي موږ وال ظالمه ته په دې هم نه پوهېږې چې یهود مو په دې 20 کاله په د افغانستان کې درته ټوکر ټوکر دړې وړې مو کړل. همدا یهود و نصوارا ټول په اشر راغلي وو. تاسې موږ ته پیغور راکوئ. بې ایمانو بې وجدانو په ټول عمر مو د غیرت کار کړی ده. په ټول عمر مو د ایمان او د اسلام دپاره کار کړی ده. موږ ته پیغور راکوئ. مو خو د تاسې دا 20 کاله د تاسې هغه ټول پلرونه مو درته دړې وړې کړل. د خپله مرجع دې وایي دا د ورته ګور دا مرجع دې وایي چې د شیعو راتګ دی دنیا ته د یهودو د نصاراو د مجوسیانو کړی ده. خپله لویه مرجع دي ده. ویډیو یې ده داسې هم نسي ورته ګور بیا یې درته چالو کوم. المذهب الشيعي فيه تداخلات، فيه موروث يهودي، موروث نصراني، موروث مجوسي. أنا أقول شهادة لله. ښه زه به په دې بل ځای کې دغه اواز لیک درته په زور سي والله کې اوس داسې پرېږدم په دې بل ځای کې ښه چې دا